آیا پوهیږئ چې په فرانسې کې داسې یوه وزه شته چې یوازې د څاروي په توګه نه بلکې د یوې سیمې د هویت، خوراک او حتی د طبیعت د ساتنې برخه ده. دا د روف ګوټ په نوم مشهوره ده او د فرانسې د سویل په ځانګړي ډول د پروانس باش د رون سیمې سره تړاو لري. دا وزه د خپلو لویو تاوېدلو ښکارونو له امله له لرې نه هم سمدستي پیژندل کیږي. همدا بڼه یې دومره ځانګړې کړې چې خلک یې یوازې یوه وزه نه بلکې د فرانسې د دود او طبیعت یوه نښه هم بولي. د روف وزه د عادي وزو په شان نه ده. دا د فرانسې له هغو پخوانیو سیمه ییزو نسلونو څخه ده چې له وچو غونډیو، سختو بوټو او تود اقلیم سره ښه عادت شوې ده. د دې نسل ځانګړنه دا ده چې په کمزورو او وچو ځمکو کې هم ژوند کولی شي او هم له هماغه ځایه ښه ګټه اخلي. د کیپ جینز له مخې دا وزه د وچ او سخت چاپیریال سره ډېره مناسبه ده او د ټیټو او کمزورو شنو ساحو څخه ښه استفاده کوي. تر ټولو په زړه پورې ټکی دا دی چې دا وزه یوازې د ښکلا لپاره نه ساتل کیږي. د دې شیدې د یوې ځانګړې فرانسوي پنیر لپاره کاریږي چې نوم یې بروس دی روف دی. دا پنیر د فرانسې رسمي AOP یا Protected Designation of Origin ترلاسه کړی، یعنی نوم، تولید او کیفیت یې د ځانګړي ځای او دود سره تړلی دی. د فرانسې د کرنې وزارت هم یادونه کوي چې دا پنیر د پروانس الف کوټ دی ازور په سیمه کې جوړیږي او د همدې ځای له دودیز هویت سره تړلی دی. اوس راځو د هغې خوراک ته. روف وزې ډیر وخت په وچو بوټو، ځنګلي ونو او د مدیترانې په سختو نباتاتو څار کوي. د سلو فوډ سرچینو له مخې دا وزې داسې سخت بوټي خوري لکه سکورپین بروم او کرمس اوک او همدا خوراک د دوی د شیدو او پنیر په خوند کې ځانګړی بدلون راولي. یعنی د دې وزې خوند یوازې د حیوان له نسل سره نه راځي بلکې د هغه ځای له بوټو هم راځي چې هلته ګرځي او څري. دا هم یو مهم حقیقت دی چې روف وزې په طبیعت کې یوازې د تولید لپاره نه بلکې د ځمکې د ساتنې لپاره هم کاریږي. په فرانسه کې د ایکو پاسچر یا د څارویو په وسیله د ځمکو پاکولو سیستم کارول کیږي او روف وزې د وچو بوټو په خوړلو سره د ځنګلي اور خطر کمولو کې مرسته کوي. د فرانسې د کرنې وزارت په یو راپور کې ویلي چې د همدې وزو له څارنې ګټه اخیستل کیږي څو هغه وچ، واښه او بوټي کم شي چې ورته لار هواروي. دا معنی لري چې دا وزې د طبیعت خاموش کارګران دي. د دې وزو له شیدو جوړ شوی پنیر هم عادي نه دی. بروس دی روف په اړه د سلو فوډ او د لبنیاتو AOP سرچینو له مخې دا یو تازه، نرم او ښکلی پنیر دی. په ځینو سرچینو کې راغلي چې د دې پنیر جوړولو کې دودیزه لاره کاریږي او حتی دا د فرانسې له لومړنیو AOC یعنی AOP پنیرونو څخه ګڼل شوی چې د خپلې جوړونې ځانګړې طریقه لري. همدا ځانګړې پروسه د شیدو کیفیت او د وزو خوراک یو ځای د دې پنیر خوند بېلوي. د دې نسل کیسه یوازې د خوراک یا پنیر کیسه نه ده بلکې د بقا کیسه هم ده. سلو فوډ یادونه کوي چې دا نسل یو وخت د له منځه تللو له خطر سره مخ شوی و، خو وروسته د بزګرانو، سیمه ییزو تولیدونکو او دودیزو خوړو د ملاتړ له لارې بیرته ژوندی وساتل شو. دا ډول کیسې موږ ته ښیي چې کله خلک له خپلې ځمکې، خپل حیوان او خپل دود سره وفادار پاتې شي نو یو نسل نه یوازې خوندي کیږي بلکې د کلتور برخه وي. نو روف ګوټ یوازې یوه وزه نه ده، دا د فرانسې د سویل د وچو غونډیو، د ځانګړو ښکارونو، د بوی او خوند لرونکي پنیر او د طبیعت د ساتنې یو ژوندی نښه ده.